خبر د تیر حکومت په دولتي ادارو کې کارکونکو میرمنې له بیوزلي او بیکاري کړيږي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو مخکري کوم یو شمیر میرمنې چې تیر حکومت پر مهال په دولتي ادارو کې کارکونکو وای چې طالبان له دندې لري کړي او یا هم هغه ادارې لغوه اعلان کړي دي. په کومه کې چې دوی مخکې کار کوي دا میرمن نړیوال ټولنې او طالبان حکومت غواړي چې یو ځل بیا ورته د کار زمينه برابر کړي. صدف هغه میرمن ده چې طالبان بیا ځلي واکمنۍ څخه مخکې په یوې دولتي اداره کې کار کوي. نو موري وایي چې هغه همغه کم معاش هم د کورنۍ ډېری اقتصادي ستونزې حلوي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.